جی ګرانو کتونکو یو ځل بیا هرکلی سره دلته تاسو په خپلو خبرو کې یو لفظ دوه درې ځل استعمال کو فنون لطیفه. اکثر لا چې زمونږ کم کتابونه د نظر نه تیریږي خصوصا د پښتو کتابونه زه هغې ته اشاره کول غواړم نو په هغې کې په رومانویت باندې خبرې اترې وي خو داسې ډېر کم به وي چې هغې کې د فنون لطیفه ورال ذکر شوی وي. یعنی غرض زما دا دی چې دلته کې مونږ دا ګڼلی دي چې دا رومانیت و رومانویت صرف د شاعرۍ تر حده پورې خاص دی. د شاعرۍ نه سیوا چې په ادب کې نور کم اصناف دي، افسانه، ډراما، ناول یا سم چې دي، او د دې سره نور چې کم فنون لطیفه دي، ښکلي هنرونه دي، نو آیا په هغې کې هم د رومانیت و رومانویت دغه سرک درک مونږ ته ښکاري او آیا په دغه تحریک کې د دغه فنون لطیفه چې کم ماهرینو، کم خلکو، هنرمندانو نو هغوی هم خپله برخه لرلې ده؟ دا ډېر ضروري پوښتنه په دې ده چې زموږ ډېر لیکونکي، لوستونکي دې طرف ته پام نه دی یا پام کوي نه چې رومانویت د یو تحریک په شکل د هغې کوم اړخونه دي، بس هغې یې شاعرۍ پورې محدود کوي. خبره دا ده چې کله دا رومانویت د رجحان نه تحریک جوړېدو نو په هغې کې بنیادي عنصر د فنون لطیفه و، او په فنون لطیفه کې تاسو ته پته ده چې پینټینګ هم شامل دی، یعنی مصوري هم شامله ده، په هغې کې موسیقي هم شامله ده، شاعري خوده چې ده. خو په دې رومانوي تحریک کې په دې خبره زور راوړلی شوی چې دا ویژوال آرټ مونږ کوم څیز ته وایو که نه، یعنی کتونکي هنرونه، نو په هغې کې دا د خیال او فکر ازادي، د ابلاغ، د جمال، د حسن، دا څیزونه د شاعرۍ نه زیات په هغه څیزونو کې وو. یعنی چې دا تحریک راتلو نو په تحریک کې د شاعرۍ سره د هغې نه زیات اهمیت ویژوال آرټ ته ورکړی شوی. ویژوال آرټ کې ظاهره ده چې کتونکو هنرونو کې مونږ سره مصوري ده، مونږ سره خطاطي ده، مونږ سره هغه څیزونه دي چې په نظر راځي. یو خو پرفارمینګ آرټ دي که نه، پرفارمینګ آرټ هغه دي چې په هغې کې رقص دی، ډرامه ده، په هغې کې سټیج دی، نو هغې کې اداکار چې دی یا هغې کې هنرمند چې دی هغه د خپلو حرکتونو د خپل پرفارمنس په ذریعه پیغام ورکوي، یا موسیقي هم پکې شامله ده. یو دی ویژوال آرټ چې هغه د سترګو په ذریعه یو پیغام موږ وصولو، د آرټسټ چې کوم پیغام دی هغه موږ په ویژن باندې، په کتلو باندې وصولو. رومانټیسزم کې د شاعرۍ عمره اهم څیز ویژوال آرټ هم، او بیا چې کله موږ د شاعرۍ خبره کوو نو ادب ته راځو، نو په ادب کې یوازې شاعري خو نه ده چې هغه د رومانوي تحریک نه متاثره ده. کله چې موږ خبره وکړو چې د فطرت ترجماني، نو د فطرت ترجماني خو د شاعرۍ نه زیاته په افسانو په ناول کې کېدی شي، تفصیلا کېدی شي. کله چې موږ خبره کوو چې د حسن او جمال خبرې، نو لږ ناولونه او افسانې دي چې هغه په رومانوي موضوعاتو دي، یا کله موږ د مینې محبت خبرې کوو، د عشق خبرې کوو، نو لږې خبرې دي چې هغه په فکشن کې کېدی شي. بلکې تاسو ته پته ده چې د ناول ته د فرنچ په تاثر کې افغانان رومان وي، یعنی ناول نثر دی، افسانوي ادب دی، او نوم یې ورته ورکړی رومان. رومان په دې وجه چې هغې کې هغه ټیل یا کیسه بیانېږي. نو زما مطلب دا دی چې که هغه رومانه لینګو هم په نظر کې وساتو، رومانوي کیسې هم په نظر کې وساتو، او د رجحان په وخت په دې رومانه لینګوا کې بیان شوي هغه کنټینټس هم په نظر کې وساتو، نو رومانویت صرف د شاعرۍ څیز نه دی، رومانویت د ناول، افسانې، ډرامې هم دی، تر دې چې په تنقید کې یو پوره سکول آف تاټ دی، روماني تنقیدي دبستان، مکتب فکر. نو هغه په خپله د هغه خیال او تصور نه چاپېره چورلیدونکي تخلیقي چې کوم فنپاري دي د هغې تجزیه د رومانوي تنقید لاندې کېږي. نو زه خبره را مختصر کوم چې رومانویت نوم دی د یو داسې تحریک چې ټول ښکلي هنرونه پکې شامل دي، فاین آرټس، بیا د هغې نه لاندې چې راځي او ادب ته راځي نو ټول تخلیقي صنفونه د ادب چې دي هغه په رومانویت کې شامل دي. سره دی چې تنقید په حواله خلک په دې حق کې نه دي چې دا یو تخلیقي څیز دی، ځینې خلک یې تخلیقي ګڼي، خو که تخلیقي نه هم دی
نو روماني تنقیدي مکتب فکر موجود دی نو ځکه په ټول ادب کې د رومانویت د تحریک سرکونه په څه ناسه شکل چې دی هغه موجود دي خو چونکې په دې اصنافو کې شاعري د تخلیقي صنفونو د ټول نه زوردار صنف دی او د ټول نه مؤثر په ګڼ تعداد کې لیکونکي چې د شاعري دي نو ځکه زموږ لیکونکي دا ګڼي چې ګنې د رومانویت به صرف په شاعري کې لټو شاعري کې غالب رجحان دی د رومانویت په ټول ادب کې په تخلیقي صنفونو کې تر دې چې په تنقید کې هم د رومانوي تحریک اثرات موجود دي تاسو سره یو خبره مخکې وکړه چې یعنی د رومانویت چې کوم وکیلانو یا د دې کوم تخلیقکارانو نو د دوی نقطه نظر دا و چې ټو ګلوریفای د پاست ماضي شانداره جوړول او ورسره ازادي خصوصا هغه د ژبې په شکل کې بیا چې هلته موږ په کلاسیکیت کې وایو چې د ژبې وقار او معیار برقرار ساتل نو دلته چې زمونږ ګرانو کتونکو ته دا مغالطه ونشي چې یعنې دلته کې ماضي شانداره جوړولو نو آیا په کلاسیکي شاعرۍ کې په کلاسیکي ادب کې یعنې ماضي شانداره نه وه یا د معیار او وقار چې د کلاسیکیت یو بنیادي غوښتنه وه نو آیا دا د شاندار او د عالیشان هغه تقاضې یعنې نه پوره کوي نو دغه مغالطې ته خصوصا ښه پوښتنه په دې ده چې غلط فهمي پیدا نه شي په کلاسیک کې ماضي شانداره پیش کول چې دی هغه ته رسایي جدا وه او په رومان کې رسایي جدا وه په کلاسیک کې رسایي دا وه چې ستا په ماضي کې چرته کې د وقار واقعیات دي د ګلوریفیکیشن واقعیات دي هغه د ادب برخه جوړه کړه خو حقایق چې څنګه پیش شوي دي هغه څه تلمیحات چې دي دا د کلاسیک برخه وه او ته د حقایقو نه وتې نه شي ستا په خیالاتو په انر سیلف دومره پابندي ده چې ته د ځانه یو څیز تخیلي جوړولی نه شي په کلاسیک کې ځکه چې کلاسیک کې د ګلوریفیکیشن مطلب مطلب دا چې زما د آبا و اجداد کارنامې زما په ماضي کې یو شاندار تهذیبي روایت علمي روایت تیر شوی دی ادب برخه چې جوړه دا کلاسیک اپروچ دی کلاسیکي رسایي ده خو رومانیان خو دا نه وایي رومانیان وایي چې ګلوریفای که د خپل امیجینیشن په زور د خپل تخیل په زور د خپل مبالغې په زور د خپل اندازې بیان په زور ضروري نه ده چې ته واقعیات لکه د تاریخ نه راواخلې ضروري نه ده چې ته خپله ماضي کې داسې واقعیات راوالې چې ته لکه چې تاریخ ګوی یا مورخ یې ته به په دې کې مبالغه هم کې ته به د خیال او تصور دنیا ته هم راځې ته به خپل داخلي جذبات هم ورسره شریکې او ته به هغه ماضي داسې ګلوریفای کې چې یو یوټوپیا به جوړې خیالي دنیا شانداره پیش کړه حقیقي دنیا نه کلاسیکیان حقیقي دنیا شانداره پیش کوي رومانیان هغه دنیا چې څنګه ده نوره ښایسته کولو کوشش کوي او د خپل روماني اپروچ په ذریعه نوره ښایسته پیش کوي داسې وګڼئ لکه چې موږ د مصورې په اصطلاح کې واخلو نو د یو ښایسته انسان تصویر چې کیمرا اخلي دا کلاسیک انداز دی او د یو بدرنګ سړي تصویر چې مصور د خپل فکر په زور ښایسته کوي دا روماني اپروچ دی رومانوي سره فیلینګز او داخلیت شامل دی ایز اٹ از شی نه پیش کوي خو کلاسیکي سره د داخلي مبالغې او تخیل امیزه عنصر نشته هغه ایز اٹ از شانداره ماضي پیش کوي یو بله مغالطه زه غواړم چې د ګرانو کتونکو دلته رفع شي هغه دا د موږ په تیرو پروګرامونو کې هم ویلي دي چې د هر تحریک دپاره یا د رجحان دپاره علاقه او زمانه د بنیادی کردار ادا کوي هغه تر یو علاقې پورې تر یو زمانې پورې خپل حدود دغې وي نو یعنی په هر ادب کې خصوصا که پښتو کې مونږ خبره کوو نو رومانویت د کلاسیکیت په ضد نه دی راغلی یعنی که مونږ مخکې ویلي چې په یورپ کې د کلاسیکیت په ضد راتلو نو کلاسیکیت کې یا کلاسیکي ادب کې هغه پابندی وي دلته هغه پابندی نه وي یا زمونږ چې کوم کلاسیکي شاعران دي خوشحال بابا رحمان بابا حمید بابا نو د رومانوي تحریک نه ډېر وړاندې هغوی سره رومانوي رجحانات شته په هغې باندې ریسرچ کول غواړي تحقیق کول غواړي مخې ته راوستل غواړي په هغې لیکل شته ستاسو هم شته د نورو خلکو د خواجه سایل صاحب پوره کتاب دی زه صرف په دغه تناظر کې د ګرانو کتونکو دپاره 2 شعرونه ویم تاسو تفسیروم په هغې راشي
خوشحال بابا یو ځای کې وایي زه دا صرف تاسو ته وایم چې یعنی هغه مذهبي اصطلاح راخلي او هغې له کم رومانوي یا روماني ټچ ورکوي نو څومره عجیبه دی که په ذات کې د خوشحال آل و اولاد شته په صفات کې لم یلد ولم یولد یا رحمان بابا په هجران کې د یار خیال را سره مل دی په زندان کې د یوسف سره اسیر دی نو چې دا مغالطه ما ویل را نشي ګرانو کتونکو ته چې یعنی دلته زمونږ کلاسیکي ادب هم هغسې فرسوده او څنګه چې د یورپ والو دا مو ډېر ښه وضاحت وکړو ضرورت یې و چې دې نه هم غلط فهمي پیدا نه شي کوم څیز ته چې تاسو اشاره وکړه چې زموږ په پښتو کې خصوصا او په ځینې نورو مشرقي ژبو کې هم د رومانوي اثرات چې دی دا د مغرب نه مخکې موجود دي نو موږ خو وضاحت کړی دی چې رومانویت د یو رجحان په شکل څه شی دی او رومانویت د یو تحریک په شکل څه شی دی بالکل موږ چې کله د خپلې پښتو شاعرۍ خبره کوو نو د رجحان په شکل دا د ډېر پخوانه په پښتو شاعرۍ کې دغه عناصر موجود دي وروستو چې د مغرب رومانوي تحریک په کوم څیز باندې شعوري طور زیاته توجه وکړه یعنی فطرت نګاري نو زمونږ په شاعرۍ کې په پښتو کې د یو رجحان په شکل د پخوانه موجوده ده بالکل د حسن و جمال تذکره او ډیپیکشن اف نیچر زمونږ په شاعرۍ کې د پخوانه موجود یا بغاوت د فکر ازادي زمونږ په شاعرۍ کې د پخوانه موجود دی یعنی دلته چې رومانیانو د تحریک په شکل کم عناصر متعین کول هغه زمونږ په شاعرۍ کې د پخوانه موجود دي نو زه خو به دا وایم چې یو خوشحال بابا که راواخلې د رومانویت ټول عناصر پکې موجود دي که په رجحان کې لټې او که په تحریک کې لټې په هغې کې موجود دي خو د خوشحال بابا نه پس هم د تسلسل جاری دی بالکل که مونږ راواخلو حمید بابا علي خان کاظم خان شهدا دې ټولو کې هم فطرت نګاري شته هم پکې د فکر ازادي شته هم پکې حسن و جمال شته هم پکې د تخیل دنیا شته دا ټول څیزونه پکې شته او خواجه محمد ساحل صاحب بالکل ډېر ښکلی کتاب لیکلی دی عبدالحمید بابا رومانویت نو د رجحان په شکل داسې واخلي چې موږ سره پښتو کې هغه عناصر دومره په توجه سره موجود دي چې موږ هغه رجحان ته هم تحریک ویلی شو بالکل یعنی تحریک خو هغه چې ته شعوري هڅې وکړي هغه ځای کې خو شاعران کلاسیک دي هغوی سره کلاسیکي خصوصیات موجود دي د ژبې وقار هم موجود دی علمي انداز هم موجود دی او د هغې هغه چې کوم د کلاسیکیت یو لویه درجه ده هغه هم موجوده د هغې باوجود ورسره رومانوي عناصر شته نو دا بالکل ستاسو سره زما اتفاق دی چې په پښتو شاعرۍ کې د رجحان په شکل رومانویت نه صرف موجود دی بلکې تر دې حده موجود دی چې هغه رجحان ته موږ تحریک ویلی شو او زما په خیال د دې به غټ وجوهات دا وي چې دلته د یعنی زمونږ دیني اقدار یا مذهب چې دی نو یو خو په دې کې ټیمپرینګ نه و شوی ګوت وهنه نه و شوې څنګه چې یورپ کې هر څه لکه مطلب دا دی بدل شوي وو که نه پادریانو د ځانه په انجیل کې معافی هم کولې او زیاتی هم پکې کولې یا زموږ سماجي اقدار چې دي نو هغه ډېر په روادارۍ په انصاف او په یعنی زمونږ سماجي اقدار برباد شوي نه نو د دې وجې نه د دې څیز داسې د ایکسټریم د بغاوت ضرورت نه محسوسېدو چې هغه دې وشي نو دا دواړه څیزونه یو ځای تللي دي زه دغه ته ځم وقفې ته ځم د علي خان په دغه یو شعر صرف د مبالغې دپاره چې د ګرانو کتونکو مخې ته راشي چې قیامت حشر زنکدن عذاب د قبر قیامت حشر زنکدن عذاب د قبر کنایات دي له مفهومه د فراق ډېره مننه ګرانو کتونکو موږ سره اوسئ یو وړه دم اخلو